د پاکستان یو بل رذالت او منافقت. پاکستان یو ځل بیا کونړ کې د دوو کلیو ترمنځ اغزن سیم تیر کړی او د کلیوالو ترمنځ یې جدایي راوستلې ده. د چې د سیمې خلک په دې اړه څه ویل له حکومت څخه څه غواړي هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پاکستانی پوځ د کونړ ناړۍ ولسوالۍ په کلیو کې اغزن سیم تیر کړی دی. پاکستانی پوځ لا هم خپل غیر قانوني اقدامات نه دي درولی او په دوام یې تازه د ناړۍ ولسوالۍ د ځینې کلیو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. د ناړۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې پاکستان تر دې وړاندې پر ځینو سیمو د پاکستانیو ځواکونو د راکټي بریدونو له امله ډیری خلک سیمې پرېښودلې دي. دوی زیاتوي چې پاکستانی حکومت د خلکو له وتلو وروسته د دوی د کلیو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی پوځ ځان د کونړ سیند غاړې ته رسوي او په څنډې اغزن سیند تیروي. بل لور ته تر اوسه افغان حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان په دې وروستیو کې غیر قانوني تحرکات هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پیل کړي دي او په ځینو ځایونو کې له افغان پوځ سره نښتې هم کړي دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې اوسیدونکو هم له بریدونو شکایت کړی و او ویلي وو چې په مرغۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه راکټي بریدونه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.